बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू मंगा आर्किकेड प्रोग्राम था। په आर्किकेड प्रोग्राम کې منګه پرون په ډور په وینډو باندې کار وکړو. نن چې کوم دی موږ په کالم باندې کار کوو. په څه شي باندې کار کوو؟ کالم، پایا. ګورئ انجینر صاحب، مثال که تاسو دلته یو داسې وړه غوندې ودانۍ لرئ، او تاسو غواړئ دې برنډه کوئ مثال که نه، نو که تاسو دې باندې اسلاب واچوئ، اسلاب ته لاړ شئ او د دې نقطې نه اسلاب سیټینګ ته لاړ شئ او اسلاب ارتفاع هم ورته ورکړئ. مثال خبره 3 او 10 او کار څونه شوه که نه، 15 سانتي شي. یا دا به کینسل کړم، لږ بیا بهر نه راواخلم چې پیک هم وایستلی شي. لاړ شئ 3D کې وګورئ. اوس دا چې دا خو شو، دا راغی بیا په ځمکه راغی، لاړ به شو دا آپشن ته، او آپشن کې به دا ورته څه شی کړو، سانتي متر اوکې په دې به کلیک ولګو، هغه ما 1.5 سل ورته ورکړو، 1 دېرش ورته ته ورته که 3 او 10. صحیح شو؟ ګوره انجینر صاحب څنګه کولی شو چې دته موږ څه شی ورکړو؟ پایه ورته ورکړو. څه شی ورته ورکړو؟ پایه. اوس پایې په دوه قسمه دي، سمپل ساده پایه غواړي او کو ډیزاینداره. ګورئ انجینر صاحب تاسو کې کالم ته راشئ، په کالم کې لاړ شئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې دلته موږ سره پایه بیا په دوه قسمه ده، یو دی ریکټینګولر او بل دی سرکولر. اول ریکټینګولر پایه جوړوم دیش په دیش ټوکې، ارتفاع ورته هم دونه ورته ورکړئ چې څونه مطلب موږ سره چت دغه جګ شوی دی، یعنې وال څونه جګ شوی دی که نه. وګوره هوم پلس 1 په دې خو پوهېږي که نه، که دا لرې کړي نو بیا به ورته ارتفاع ورکړئ په خپله. چې کله وشو تا ته وایي د کومې نقطې نه ته پایه ولګوم، ته سنټر پوینټ نه ولګوه، یعنې دا پایه کومې نقطې نه راواخلم په کومه نقطه کښېږدم، ته سنټر پوینټ نه. اوکې که دا وګوره سنټر پوینټ راغی، ته چې کله کلیک ولګې وګوره سنټر پوینټ نه. صحیح ده که نه؟ او که ته سره والي نو اوس په دې ځای کې چې ته رالګې نو بیا صحیح نه لګول کېږي، مشکل وي که نه. نو بیا په هغه وخت کې ورته په خپل خوښه باندې ورته دې ځای کې څه شی خوښ کړه، دا کونج خوښ کړه، اوکې کړه، ته تنها په دې کونج کلیک ولګوه، پایه به ولګول شي. کونج صحیح ده. دا 3D ته ځو او دې ځای کې وګوره دا پایه څه شی شوله راغله، هغه پایه به ختمه کړمه. سلیکټ یې کړه، ډیلیټ یې کړه، دا وګوره موږ سره دا پایه څه شی شوله ولګېدله. صحیح سر ته نه رسېدلې، په دې کلیک ولګوه، لږ اندازه ورته نوره ورکړه، دا د 200 کا 3 او 10 کا ګوره سر ته ورسېدله. پوه نه شولئ؟ پوه شولئ؟ انجینر صاحب دا پایه خو جوړه شو، خو ډېره ساده که نه، او ته هم ډیزاینداره جوړه کړه. ښه سرکولر جوړه کړه، بیا به ډیزایندار ته ګورو. ځو انجینر صاحب کالم ته ځو، او چې کالم باندې کلیک ولګېدو ته سرکولر شوا ورکړه. ښه دا نه هماغه شان هایډ مایډ هم نه پوښتنه کوي، میټیریل هم ورکولی شي، کوم قسم میټیریل ورکوي. نو دې مېره دې ته داسې میټیریل ورکړه، داسې خړ کلر کې پایه راته جوړه کړه. هر ځای کې کلیک لګې دا وګوره تا ته به هلته پایه جوړه کي. اوس لاړ شي 3D کې وګورئ دا پایه جوړه شو، سرکولر. کوم قسم؟ سرکولر. صحیح ده که نه؟ پوهېږې دې ځي پورې؟ ښه بیا لاړم په دې باندې مې کلیک ولګول، بیا مې دا سلیکټ کړو او بیا مې دا دواړه چې سلیکټ کړلې او دا مې ډیلیټ کړلې. غواړم په همدې پایې کې لږ زر ډیزاین ویزاین وکړم، د دې پایې کې ډیزاین کوو. نو دې پایې کې ډیزاین لپاره ورسې کار به وکړې انجینر صاحب. دا پایه خو شته که نه، همدنه یو کاپي بله واخله، رایټ کلیک ولګوه او ډریګ یې کاپي کړه. یا داسې وکړه دا به همدې ځي پرېږده، لاړ شه بله د کالم ته لاړ شه جوړه یې کړه. دا کلیک ولګوه، دې ته 40 ورکړه. څونه ورته ورکړه؟ 40. دا څونه 40 شو که نه؟ تو درس دواړه 40 کېږي، ځکه دا لاک دی، لاک نه لري که بیا یو جدا جدا کولی شي چې ورکړي. صحیح ده؟ زه ورته وایم ښه د دې ارتفاع چې کوم ده دا 1.5 کا، او دې ته میټیریل چې کوم دی دې ته میټیریل داسې میټیریل ورکړه، او دا اوکې که، او راشه همدې ته پاسه کلیک ولګوه. ښه دا مې کونج شي هلته کلیک لګولی که نه، مې لکه سنټر وکنی نو به دا راواخله او د دې سنټر سره یې ډریګ کړه. 3D کې لاړ شو وګوره داسې ډیزاین جوړ شو. پام دی؟ او دا پایه سلیکټ کړه او د هغې پایې ته بیا لاړ شه، بیا دې ته بیل قسم میټیریل ورکړه. دې ته مثال دا میټیریل ورکړه، اوکې که. دې کې نورو ډیزاین هم کولی شو، ګوره ورته
په دې باندې زه کلیک لګوم همدلته ځم یو دانه بل جوړوم لاړم او کالم ته لاړم او کالم په دې باندې کلیک ولګول ارتفاع هم دا صحیح ده تکنس مې ورته 10 سانتي ورکړو خو میټیریل ورته هم سپین کلر کې ورته اوکې کوم او بیا به دې کلیک لګوم دا بیا غلط شو ولې سنټر دغه لګولې په دې مې کلیک ولګول لاړم 3D ته 3D کې دا لاندې پروت دی په دې کلیک لګوم دا یو سلیکټ کوم دا یو کوشش وکړئ چې دا یو سلیکټ کړئ سلیکټ شو دا دې نقطې نه راخلم او که ډایرکټ دې ځای کې کېوسته د بل دا یو ډیزاین شو مثال صحیح ده که نه که ته وایې چې نه لږ نور هم ډیزاین وکړي کوم نو بیا دې باندې رایټ کلیک ولګوه دلته لاړ شو ملټیپل کلیک ولګوه ډریګ دلته ورته پنځه یا لس اووه دانې ورته ورکړه بیا په دې نقطه کلیک ولګوه او بیا یعنې هدف مې دا دی چې په همدې دې کلیک ولګول که نه یعنې دا دې سلیکټ که داسې رایټ دې کلیک دا څنګه دی چې یو کلیک ولګوم ټول دغه کېږي دا مې کلیک ولګول دا مې کلیک کړ رایټ کلیک ولګوه لاړ شي دې کې ملټیپل کلیک ولګوه دا ورته ورکړو کې په دې نقطه باندې کلیک کړه دا ماوس پاس کړه ور پام دی چې داسې وینې چې دا کله چې دا زیړه نښه راغله بیا ښه نو ته پوه شې چې په زیډ برابر دی په څه شي برابر دی زیډ برابر دی لږ زر به پاس کړو صحیح شو یو کلیک بیا ولګوه چې کله وشو هلته راشه یو ډیزاینډار یې باید په خپل خوښ باندې جوړولی شي نو پوه نه شولې هر قسم ډیزاین چې ورکوئ ورکولی شي دا مثال خبره ده چې پوره تا نه غوښتل نیم دې غوښتل بیا همدغه شانې په ټوډي کې به تللی وې ټوډي ته او همدغه به دې سلیکټ کړې وه همغه چې کومه سلیکټ شوله لږ به یې دلته ایښې وه یا لږ به دې اخوا ایښې وه دا لکه چې دواړه سلیکټ شولې نه هغه یو مې غوښتل چې دا سلیکټ کړمه لکه یو طرف یې لږ راباسم هغه کوم یې که نه دا دلته مثال هداسې ډیزاین ورکولی شي پوه شوئ ډیزاینونه باندې پوه شولئ بیا دنه هم ښایسته ډیزاین زما په کار دی نو د هغه لپاره به تاسو داسې کار وکړئ انجینر صاحب لاړ به شئ آبجیکټ باندې به کلیک ولګوئ چې کله په آبجیکټ باندې کلیک ولګول بیا به لاړ شئ په دې چوکۍ به کلیک ولګوئ انجینر صاحب بیا دنه پاس به لاړ شئ پاس په دې ځای کې موږ سره بلډینګ سټرکچر دی په بلډینګ سټرکچر کې موږ سره دی دې ځای کې دا یو دی سټرکچر ایلیمنټس په دې کې دا پایه دا پایه دا پایه دا درې څلور پایې صحیح دي هغه بیان درته وایم دا چې کله کلیک ولګوې دې ځای کې کلیک کړه دلته کلیک کړه لاړ شه وګوره ډېرې ښایسته خوندورې پایې درته څه شی کوي درکوي درته بره ډیزاین لږ ذره پټ شوی دی په دې باندې بیا کلیک لګوو او بره ډیزاین یې څه شی کوو ایډجسټ کوو برابروي بره ماینس لس ورته ورکړه چې ښکاره شي لږ ذره لږ لاندې راشي دا وګورئ اندازې مندازې ورته برابروئ کلر میټیریل دې نه خوښو میټیریل ته لاړ شه ماډل ته په ماډل کې ورته دې باندې کلیک ولګوه ورته یې مثال خبره که نه چې ته ته داسې میټیریل ورکړه یا بل شان ورکړه رانغی که نه واپس لاړ شه ایډیټ کلیک ولګوه ایډیټ چې کله کلیک ولګوه دا یوز ابجیکټ سرفیس نه ټیک مارک لرې که اوکې که نه بیا به یې واخلي پوه شولئ انجینر صاحب دلته یو بل قسم پایه ده موږ سره چې هغې پایې نوم دی کالم ته لاړم او په کالم باندې مې کلیک ولګول سوري ابجیکټ ته لاړم او په ابجیکټ باندې مې کلیک ولګول دا یو پایه دا دې غټې غټې دغه کې استعمالېږي څه ورته وایي دلته چې ته کلیک ولګې دا وګوره ډېره غټه پایه ده پام دی دی ښه دا وګوره دا موږ سره څه شی شو پایه شوله صحیح ده که نه یعنی دا انګلیس دا غټ غټو ماڼیګانو کې هغه کې استعمالېږي هدف چې درې څلور چاته باره جیږي ډیزاین نه پکې وکړي نو دا تاسو کولی شئ چې سایز یې وړوکي هم کوي خو بیا چې دا وړوکي سایز مزه نه کوي صحیح ده همداسې غټ غټ صحیح ده نه دلته به کلیک ولګئ دلته به لاړ شو په دې ځای کې دا وګوره سکیل ویډ او هایډ او دا شیونه مینه ته ښکاري دې نه وړوکي کولی شئ او د ریسایز نه بیا موږ ګورو که چېرته کېږي که ریسایز مې راواخېستل اوکې مې کړ دې نه هم کولی شئ ورکه تر ټوډي کې به وګورو
اشاریه 15 نه کېږي. صحیح ده، هماغه غلطي نه کېږي. ښه، دا و موږ سره انجینر صاحب کالم نه پس دی موږ سره بیم. څه شی دی؟ بیم. دلته موږ څنګه کولی شو چې یو بیم ډرا کړو. دا به زه لږ ذره ډیلیټ کړمه، لاړم بیم ته. څه شي ته لاړم؟ بیم ته. او په بیم په دې باندې مې کلیک ولګول چې کوم بیم ته ویډ څونه ورکې، هایټ څونه ورکې. ته مې بیم ته هایټ 10 ورکه، ویډ څونه ورکې، دا مو ته 10 ورکه. صحیح ده که نه؟ د بیم یو طرف ته بل طرف ته بل طرف ته بل طرف ته بل طرف ته کوم قسم میټیریل غواړي، یعنی فرنٹ لیفټ ټاپ باټم. صحیح ده که نه؟ دا میټیریل به تاسو ته سلیکټ کوي، اوکې به کوي. دلته کلیک ولګوه، دې ځای کې کلیک ولګوه، دا بیم به تا ته څه شی کي؟ ډرا به کوي. بیم همیشه داسې ښودل کېږي په ټاپ کې، ښه. او 3D کې وګوره دا موږ سره څه شی دی؟ بیم دی. راځو دا ته زه وال ډرا کوم، دغه ډرا کوم، څه ورته وایي؟ وال ډرا. دغه آف دی که نه، دا آن کلیک ولګوه چې زر سلیکټ شي. باندې دی؟ ښه، ګورئ وال را کوم، د وال د پاسه بیم دم او د بیم کالم دم او کالم د پاسه به څه دم بیم دم. یا ول بس کالمونه هغه به جوړ کړو. صحیح ده که نه؟ بیا پارټیشن په خپله کوئ. کالم راواخله، کالم ته ارتفاع ورکړه په خپل خوښه. دا کالم هایټ 10 دی، دا ورته هم چېرې 3 او 10 دی ولري. صحیح ده که نه؟ او په څو کې دي؟ په 10 کې دي وي. صحیح ده؟ اوکې که یو کالم دلته مې کېغوستل او همدې کالم نه زه اوس یو کاپي اخلم په یو خاصه اندازه کې. کلیک پې رایټ پې کلیک ولګوه، لاړ شه ډریګ کاپي کلیک کړه، ډریګ کاپي. څونه فاصله کې؟ ډریګ کاپي کلیک ولګوه، رایټ کلیک ولګوه یا په دې کلیک ولګوه او دلته لاړ شه کاپي کلیک ولګوه. انجینر صاحب رایټ کلیک کړه، لاړ شه کاپي کلیک ولګوه، ډریګ کاپي. دا ول داسې کېږي، خبره صحیح. دا موس ډېر تیز دی، یا مطلب کلیک ډایرکټ هلته لګول کېږي. رایټ کلیک ولګوه، ډریګ کاپي کلیک کړه. صحیح شو، هلته باندې کلیک لګول کېږي ځکه ها دلته ورته هم کاپي کېده. کوم ځای کې کاپي کېده؟ دونه فاصله کې، فاصله معلومه ده. صحیح ده که نه؟ بیا ورته هم د همدې دواړو نه کاپي واخله، سلیکټ یې کړه، رایټ پې کلیک ولګوه، لاړ شه ډریګ کاپي کلیک ولګوه. صحیح شو. دې پاسه څه شي انجینر صاحب؟ بیم ته ځم، بیم سیټینګ ته ځم، بیم د ځمکې نه 3 او 10 ارتفاع ورکوم، دا ورکوم. او بیم د کومې نقطې نه غواړئ ولګئ، دغه نقطه دې چې تاسو انتخابولی شئ، سنټر نه، لیفټ نه، رایټ نه، کوم ځای نه. همیشه دا د سنټر نه لګول کېږي. دلته به کلیک ولګئ، دلته به کلیک، بیا به دلته کلیک ولګئ، دلته به کلیک، بیا به دلته کلیک ولګئ، دلته به کلیک، بیا به دلته کلیک ولګئ، دلته به کلیک. لاړ به شي 3D به وګورئ. صحیح ده که نه؟ ته وایې چې دا خو د بیم دغه وشو، نو ته کولی شې دا سلیکټ کړي، دا بیمونه څه شی کړي؟ سلیکټ کړي او دلته ارتفاع ورته ورکړي، جګې کړي یا ټیټې کړي، د پاسه کړي که نه؟ یا کالمونه ټیټ څه شی کړي؟ ټیټ کړي، کالمونه ټیټ کړي، دا د هغې د پاسه راشي. کالمونه سلیکټ کړه، کالمونه ته اندازه ورکړه 2 اویا یا 80، 2 80. وګورئ دوه سلیکټ شوي نه خو پوه خو شولی که نه؟ پوه نه شولی؟ صحیح شو. دغه شان یو پریم سټرکچر جوړولی شئ. ګوره یو پریم سټرکچر پېژنئ؟ څه ته وایي پریم سټرکچر؟ پریم سټرکچر وایي انجینر صاحب دا مې ته که 2 80. صحیح ده؟ یو پای مې دلته جوړه کړله. د کمبینیشن آف کالم بیم slab scale frame structure multiple ته ځم، هلته مې ورته 10 دانې ورکړلې، دونه فاصله کې. دا مې سلیکټ ډیلیټ مې کړه، دا مې سلیکټ ډیلیټ مې کړه، دا ټول مې سلیکټ کړه. رایټ مې کلیک ولګول، ډریګ ملټیپل مې کلیک ولګول، یو 14 مې ورکړ. صحیح شو؟ تریډي کې وګوره پایو باران شو.
لاړ شو ټوټي ته لاړلې لاړ شه بیم ته بیم تکنس ته لاړ شه 10 او د ځمکې نه دونه جګ کا او اوکې کا راځو ګورو دا یو دانه دې نقطه کې کلیک لګاو دې باندې یو دانه څه کوو ډرا کوو رائټ کلیک کا کلوز کا 3D کې وګوره صحیح ده لاړ شه 2D ته په دې باندې کلیک ولګاوه رائټ کلیک ولګاو دې کې ډریګ ملټیپل راوخله همدا سولانه ورته کلیک کا فکر کوم چې مې ډیر کم کا کنه یو دولس باندې وکړو چې زیات شو واپس به او بیا کلیک غلط ولګیدل دینو کې نه راوخله اندا سلیکټ کا رائټ کلیک ولګاول د لاړ شه ډریګ ملټیپل کلیک ولګاو دا دولس کلیک اوکې کا بیا په دې نقطه کلیک ولګاوه بیا دلته راشه په دې ځوانه کلیک کا چې کم زیات دی او څه شي کوي یو دانه بیل ته راشه بیم ته دې کلیک کا رائټ کلیک ولګاو د ډریګ ملټی سره پرونه راځو زیدي This is called frame structure. یو شی پاتې شو صرف څه شي سلاب یو لسان سلاب اچو زمکه نه 3 او لس ارتفاع ورکو میټیریال دا میټیریال ورته ورکو اوکې کوي دې نقطې نه تر دې نقطې پورې بل ته به یو ډیزاین ورته ورکو په دې کلیک لګاو په دې نقطه باندې او دا آرټ راخلو آرټ دې نقطه کې کلیک لګاو دا به ته د شي دونه دراو وستل شي مثال صحیح ده تر دې ته ذکر صحیح ده کوم چې دونه راوي سره ته یو فایا ورکو ورته کالم تزم بیا څه کوي نه یو مثال درکوم ته ها بیا د ستا مارکی ټول د ښکاری ترځوی اور سټوري سیټینګ ته مارکی ټول ته ګور دا راوخله کنټرول سی بٹن وها کنټرول سټوري وان دلته کنټرول وی کا کلیک ولګاو بل سټوري دلته کنټرول وی کا کلیک ولګاو بل سټوري دلته کنټرول وی کا کلیک ولګاو او بل سټوري ته لاړ شه کنټرول وی کا کلیک ولګاو بل سټوري ته لاړ شه کنټرول وی کا کلیک ولګاو لاړ شه 3D وګور this is called frame structure فاونډیشن پلان کنه د دې بیا د څه په کارم کړه به چې اول سر کې به کنه لاندې دنه لاندې به دغه جوړ کړه وې سورته وي انزرټ بلو هم کلیک کړه وې په دې کې به ورته اوسه خو نخ کاری بره خلاند نخ کاری لاندې بره ښکاری کنه یعنی مثال دا دې چت کې فرض کا مثال صحیح ده دې چت کې صحیح ده دې لپاره وتا سو کالم ته ولاړ شي مثال یې فاونډیشن ورته خای کالم دار ہے کنه دې کالم ته ولاړ شي دې کالم کې دا ورته مثال ورکه 1 متر ارتفاع ورته ورکه 50 سانتي صحیح شو دا مرکز او تکلیک لګاو اوکې کا یا مثال دلته باندې کلیک لګاولې دلته باندې کې سکال فاونډیشن پلان دا 3D کې وګوره دا به شي راغلی پوه نه شوې دا ول لاندې جوړوي صحیح ده کنه بیا واغ نه پر دا اوس ما پاوا فاونډیشن پلان جوړ صحیح ده
دا موږ سره د پرایم سټرکچر څه ویل شي د کمبینیشن اف کالم بیم سلب اسکال پرایم سټرکچر بیا په دې کې جنس پارټیشن کیږي پارټیشن څه ته ویل شي دیوالونه پکې وهل کیږي چې مثال خبر دلته یو دیوال دلته رسی وو دا دلته شو کنه دیوالونه پکې بیا ډرا کیږي دلته بیل پارټیشن کیږي نو ګوره پارټیشن معنا باندې پوهیږي کنه برخه کول جدا کول باندې کول صحیح ده تاسو په کالم بیم باندې پوه شولئ